خلیل الرحمن حقانی چې د طالبانو حکومت یو مهم غړی و، د 1966 زیږدیز کال د جنورۍ په لومړۍ نیټه زیږېدلی و او د 2024 کال د ډسمبر په 11 په یوه ځانمرګي برید کې ووژل شو. هغه د حقانی شبکې یو بنسټیز غړی او د طالبانو د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو د وزارت وزیر و. د ژوند لیک: لومړنۍ کورنۍ: خلیل الرحمن حقانی د جلال الدین حقانی یا د حقانی شبکې بنسټګر ورور و. د نوموړي کورنۍ په افغانستان او پاکستان کې د طالبانو د نفوذ لرونکو شبکو له ډلې څخه شمیرل کیږي. نظامي مخینه: د شوروي د یرغل پر مهال یې په نظامي فعالیتونو کې ونډه لرله. د هغه د قومندانۍ د مهارتونو د شوروي ضد جهاد پر مهال د پام وړ و او وروسته یې د طالبانو په رژیم کې مهم مقامونه ترلاسه کړل. سیاسي رول: نوموړی د طالبانو په اوسني حکومت کې د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو د وزیر په توګه کار کاوه او د بېځایه شویو افغانانو د ستونزو په حل کې یې هڅې کولې. د حقانی شبکې اړیکې: د حقانی شبکه چې د طالبانو یوه قوي څانګه ده، په تیرو څو لسیزو کې د جنګي عملیاتونو، د سیاست په ډګر کې نفوذ او د لویدیځ ضد فعالیتونو لپاره پیژندل شوې ده. خلیل الرحمن حقانی د دې شبکې یو کلیدي شخصیت و چې د طالبانو په حکومت کې مهم دریځ درلود. نړیوال او غبرګون: د امریکا د خزانې وزارت په 2011 کال کې خلیل الرحمن حقانی د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ او د هغه د نیولو لپاره یې $5 میلیونه انعام اعلان کړ. د نوموړي مرګ د طالبانو لپاره یوه ستره سیاسي او نظامي ضربه بلل کیږي. د خلیل الرحمن حقانی وژنه د طالبانو د مشرانو په منځ کې یوه ستره تشه رامنځته کړه. هغه په افغانستان کې د سولې او امنیت په راوستو کې د طالبانو د نظام کلیدي ملاتړ و. د هغه د مرګ د طالبانو په حکومت کې د ځواک د بیا ویش اړوند پوښتنې راپورته